چې ته به مړې او ستا ټیک ټاکې به خلک ګوري یو ورځ به ستا د عمل نامه ستا رب ته مخامخ شي که نه ووضع الکتاب واذا الصحف نشرت اقرأ کتابک وګوره دا دې څه کړي دي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واهلیکم نارا اے د دې اور نه خپل بچي وساتئ خپل ځانونه ترې وساتئ دا خو داسې اور دی چې د دې اور خشاک خلک دي او کاڼي دي کله چې زړه سخت شي که نه د دې علاج صرف او صرف یو دی ښه د خپلو صحابو د دردونو نه ډکه زندګي مطالعه کوي قرآن را واخله کله خو داسې لږ خلوت ته شه که نه لږه مراقبه وکړه سترګې پټې کړه لږ محسوس که چې ملک الموت راغی او مانې روح واخیسته اعلانونه وشو او اوس زما مړ بدن پروت دی زما جنازه ده ما نه خلکو کفن تاو که او زما د جنازې کټ اوچت شه خلکو په منډه منډه روان کړی یم هلته یو کنده کنستې ده او هغې کندې ته قبر وی د خاورو بالښ او لوی لوی تیږې راباندې کېښودلې وګوره د خاورو څلی راباندې ودراو خلک رانه راغلل او زه یوازې پاتې شم کله دا سوچ وکړه چې زه یوازې پاتې شم زه به څه کومه دا سوچ وکړه الموت یأتي بغتة مرګ اچانک فیصله ده او دا سوچ وکړه والقبر صندوق العمل او قبر د عمل یو صندوق دی اوس د صندوقان بند دي نو چاته پته نه لګي چې څه چل دی پکې پیدا په دې دنیا دی هر بشر جدا جدا منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا تاسو د ناس خلک نوجوانان ماشاءالله په نظر راځي مشران په نظر راځي چاته پته ده چې مال به مرګ کله راځي